کوشش کوي چې خپل صرف یو غزل وایي او ټایم ډېر لږ دی نور پروګرامونه هم کېږي او دې کې به زموږ ملګري داسې وي چې هغوی به په ترنم سره خپل کلام وړاندې کوي تاسو ته روایاتو تر مخه یو نظم ما په دې مردان باندې لیکلی دی موجوده وخت باندې په دې موجوده میله باندې تاسو ټول ته ډالۍ کوم یقینا لرم تاسو به ټول به ترې ښه خوند واخلئ وګوره چې غیر غماز مې ټول ورته حیران دي ښکلې مې مردان دی وګوره چې غیر غماز مې ټول ورته حیران دي ښکلې مې مردان دی خوی باندې ښایسته دی غیرتي هر یو ځوان دی ښکلې مې مردان دی خوی باندې ښایسته دی غیرتي هر یو ځوان دی ښکلې مې مردان دی وګوره خواره چې د سپرلو پکې رنګونه دي هر خوا بهارونه دي وګوره خواره چې د سپرلو پکې رنګونه دي هر خوا بهارونه دي نن دې مردان کې څه ښایسته پروګرامونه دي هر خوا بهارونه دي وګوره خواره چې د سپرلو پکې رنګونه دي هر خوا بهارونه دي دل دا یو تن په خپل وطن باندې قربان دی دل دا یو تن په خپل وطن باندې قربان دی ښکلې مې مردان دی ښکلې مې مردان دی دل دا یو تن په خپل وطن باندې قربان دی ښکلې مې مردان دی ښکلې مې مردان دی دا خلک د مینې د یو بل قربانېږي تل دا خلک د مینې د یو بل قربانېږي تل دا خلق د مینې د یو بل قربانېږي تل دا خلق د مینې د یو بل قربانېږي تل خاندي خوشحالېږي تل خاندي خوشحالېږي تل مینا پکې ډېره د یو بل ځایږي تل مینا پکې ډېره د یو بل ځایږي تل خاندي خوشحالېږي تل زړه کې مې ځای کړی هر یو ښار د پاکستان دی زړه کې مې ځای کړی هر یو ښار د پاکستان دی زړه کې مې ځای کړی هر یو ښار د پاکستان دی زړه کې مې ځای کړی هر یو ښار د پاکستان دی ښکلې مې مردان دی ښکلې مې مردان دی نه رسېږي دې ښایسته هر څوک ملکونه دي نه رسېږي دې ښایسته هر څوک ملکونه دي د
دل تخایستونه دي دل تخایستونه دي نرسید دی خایست هر څوک ملکونه دي دل تخایستونه دي دل تک سسرا مخونه دي دل تک سسرا دل تخایستونه دي دل تخایستونه دي چین امریکا کا پرسود جوان چین امریکا کا پرسود جوان کلی میں مردان کلی میں مردان کلی میں مردان اوس خپل یو ډېر دروند خوږ ژبې شاعر په پښتو مین د پښتو خدمتګار مناسب خان مسلم صاحب ته خواست کوم چې راشي او تاسو ته خپل کلام وړاندې کړي. مناسب خان مسلم صاحب تاسو د لاسونو په پړکا کې आइए तारक जान लाइव मुरे लाइव ओके तो वड़ांदे कोम ओके तो वड़ांदे कोम ارشاد وی ما بلوگے کڑے نور بحثو نکڑے واہ ما بلوگے کڑے نور بحثو نکڑے پغنڈ زنشن خالونا مگدا دیکھا ما بلوگے کڑے نور بحثو نکڑے پغنڈ زنشن خالونا مگدا او مسلم اخکولی دا چاس پرواکی اخکولشنا پسر شرطونا مگدا وی ما بلوگے کے نور بحثو نکڑے ما بلوگے کے نور بحثو نکڑے پغنڈ زنشن خالونا مگدا او مسلم اخکولی دا چاس پرواکی دخپل اشنا پسر شرطونا مگدا واہ دیکھا تو کہتا ہے چوئی ظلپی توری ظلپی تار تار لرم توری ظلپی تار تار لرم کل مخ کل رخصار لرم او زپچا مہن نیم زپچا مہن نیم خوار کلی کیار لرم تو کہتا بلکوم وی عقل فکر لکسا بارتے وارے ویلتا وی توری ظلپی تار پتار لرم مخ سپین کل رخصار لرم او زپچا مہن نیم زپچا مین نیم خو هر کلی کی یار لرم او عقل فکر میں ضعیف شو دا پختون پا حوالا عقل فکر میں ضعیف شو دا پختون پا حوالا او زکا ستڑی ستڑی لکم دا جواندون پا حوالا عقل فکر میں ضعیف شو دا پختون پا حوالا زکا ستڑی ستڑی لکم دا جواندون پا حوالا او یہ معشوم مظلمے شما بودا شما معشوم مظلمے شما بودا شما پا نظر میں اسرانق لدہ بدلون پا حوالا تا تو اڑکے کھنتے نظم کوششم کرے چی نظر کم دخپل کام پا دے نصیب چی نظر کم دخپل کام پا دے نصیب اخیر ولی دے طول عمر لغریب چی نظر کم دا دیخ پل کام پا نصیب آخر ولی دے طول عمر لغریب اوی رسوا کی گی او پا ہر زے کی قتلی گی رسوا کی گی او پا ہر زے کی قتلی گی خود پا دی باندی بندلی ولی کی گی جی شعور دا چاو دوی داسی کی گی رسوا کی گی او پا ہر زے کی قتلی گی خود پا دی باندی بندلی ولی کی گی چی شعور دا چاو دوی داسی کی گی وی زکا یوم پا علاج ندے طبیب او چی نظر کم دخپل قام پا دے نصیب
د وطن غازیان د امن رڼا غواړي د وطن غازیان د امن رڼا غواړي دلته ټول ځوانان د امن رڼا غواړي د وطن غازیان د امن رڼا غواړي دلته ټول ځوانان د امن رڼا غواړي دا کلهم مردان د امن رڼا غواړي دا کلهم مردان د امن رڼا غواړي په کوشش مو د خوالي هر خطیب په کوشش مو د خوالي هر خطیب او چې نظر کم د خپل قام په دې نصیب وی الله امن کړي الله امن کړي سپرلی مو په وطن کړي الله امن کړي سپرلی مو په وطن کې خو خوشاله خپل پردی مو په وطن کړي ننګیالی او توریالی مو په وطن کړي الله امن کړي سپرلی مو په وطن کړي خو خوشاله خپل پردی مو په وطن کړي او ننګیالی او توریالی مو په وطن کړي مناسبه چې شو یو بل ته قریب چې نظر کم د خپل قام په دې نصیب ډېره مهرباني مناسب خان اورېږئ دا زموږ نور ملګري پاتې دي تاسو به ترې خوند اخلئ اوس زه یو ډېر نږدې ملګری خوږ ژبې شاعر چې تصوف سره هم تعلق ساتي محترم نهاروان صاحب ته خواست کوم چې راشي او تاسو ته خپل کلام وړاندې کړي نهاروان صاحب د لاسونو په پړکا کې مهرباني کوئ چې خپل یو یو کلام ووایئ چې ټایم نه خرابېږي نور پروګرامونه هم را روان دي ملګري چې تصوف نو پکار خو دا چې په تصوف مې ویلې وي خو ملګري خوشحالېږي چې یاره ته په طنز و مزام څه ووایه نو زه د هغې سلسله کې هم یو کلام ویم چې برک پړوني په سر د چا لیلا وه نازه دا یې خرڅوله په خندا وه چې په غور به ورته وکته په سترګو نو په عمر کې پوره زما دنیا وه برک پړوني په سر د چا لیلا وه نازه دا یې خرڅوله په خندا وه چې په غور مې ورته وکته په سترګو نو په عمر کې پوره زما دنیا وه او بله یو دوه شعر دی چې تا ته مې شعر وي نو په شر وړېدم تا ته مې شعر وي نو په شر وړېدم زه نن په داسې یو بشر وړېدم ازغو سیمې له ولمنه زما چې د ګلونو په څادر وړېدم او دا بل یو غزل دی چې دا وروکې به تېرې شي ته دعا کوه وروکې به تېرې شي ته دعا کوه دا شپې به رڼې شي ته دعا کوه او شپو ته مو د زړه وینې شیندلې دي شپو ته مو د زړه وینې شیندلې دي بلې به ډیوې شي ته دعا کوه او قریشي صاحب دا د بوډاوالي خیال به نه کوو دا د بوډاوالي خیال به نه کوو هر زړه به زلمي شي ته دعا کوه او سعید صاحب شار پور کې خیرینې پګړې سر وهي شار پور کې خیرینې پګړې سر وهي جګي به شملي شي ته دعا کوه او اوس به د نهار ارمان ترسره شي اوس به د نهار ارمان ترسره شي اوس به غلغلي شي ته دعا کوه دا بل هم درته ویمه چې مه کوه دا څه کوې لوبې مې پګړه کوې زه در سره څه کوم ته را سره څه کوې مه کوه دا څه کوې لوبې مې پګړه کوې زه در سره څه کوم ته را سره څه کوې چونکې دا زما غزل دی او دوی وران کړی دی او ستا کنځل په ګل بدل ستا قهر په مهر مې ستا کنځل په ګل بدل ستا قهر په مهر مې بد که کوي ما سره زه به وایم ښه کوې زه در سره څه کوم ته را سره څه کوې او ما ته دې ویل پرون نن به درله راشمه ما ته دې ویل پرون نن به درله راشمه نن په سبا اړوې پوه یمه بانه کوې زه در سره څه کوم ته را سره څه کوې او نه راځې په ویښه چې مه راځه پروا نشته ناراضي په ویښه چې مه راځه پروا نشته خیال کې مې د زړه سره خیال کې تله راتله کوې زه در سره څه کوم ته را سره څه کوې او نه راځي اشنا په دې نه راځي پوهېږمه نه راځي اشنا په دې نه راځي پوهېږمه څو به یې نهارت لارو ته کاته کوې زه در سره څه کوم ته را سره څه کوې ډېره ډېره مهرباني نهاروان صاحب مهرباني کوئ یو کلام وایئ ځکه چې سیکرټري صاحب مخامخ ولاړ دی ما ته سترګې روزي وایي چې کار را غونډوې اوس د مردان هغه شخصیت چې
چې په ادب کې ډېر ستوري پیدا کړل او راتلو ډېر وخت سره را روان د شعرا په خدمت کې لګیا دي موجوده د پښتو ادبي تحریک چیرمن وصال قریشي صاحب ته خواست کوم چې راشي او خپل کلام وړاندې کړي وصال قریشي صاحب مهرباني کوئ شوم پړتیا مه کوئ دا لاسونه لږ کلک کوئ یار دا د خندا ورځ ده د خوشحالۍ ورځ ده جوخشا لگو میک دی جوخشا نورم دا پروګرام د ثقافت سره تعلق ساتي نو ما نن یو ثقافتي سندره راوړې ده ارشاد چې هغه زموږ د پښتنو ثقافت چې کوم سرور او پناکیږي ختميږي هغه به دوباره یادو نو په دې چل به زموږ د ځوانانو هغه یاد ساتي چې ډلې ډلې به راتلې د کلي جونه او سخوندو پکې چې ډلې ډلې به راتلې د کلي جونه او سخوندو پکې شال شو ګودرونه او سخوندو پکې او مازدیګري پیکه پیکه شو زمونږ د کلي سپرلي ته لاړل پستانه شو زمونږ د کلي او خدای هغه وختونه څه شو زمونږ د کلي چې ډک بهر دی او د سپیاکو دیوالونه او سخوندو پکې شال شو ګودرونه او سخوندو پکې زه د منګو روکړو کولرو مزرو کښوا زه د منګو روکړو کولرو مزرو کښوا د کټوي زه اونیو کو کرو مزرو کښوا ډېر ښه اوس خو د ساګو د ټیپرو مزرو کښوا چې پنګړ کې و براته و غړونجونو او سخوندو پکې ډېر ښه شال شو ګودرونه او سخوندو پکې ډېر نه او ویران ویران شو ګودرونه دا څنګه وخت شو خاموش خاموش شما خامونه او دا څنګه وخت شو راغله بجلی بل شراډونه او دا څنګه وخت شو او چې بلول په موجرو کې لاټینونه او سخوندو پکې چار شو ګودرونه او سخوندو پکې ډېر ښه ډېر ښه دي او نه د بلبلو شته چغاره چوپیا دارخوا نه ماښام خون کړي او نه ساره چوپیا دارخوا نشته منګي او د ستاره چوپیا دارخوا و د منګو ستارو جوړو کې مې پنونه او سخوندو پکې شال شو ګودرونه او سخوندو پکې ډېر ښه دا یو ویم درته اوسه دا یو دوه درې شعر درته وایم ارشاد دیونه سیوا مو وایي شرمین سیوا دا یو بې ځایه دی ارشاد فرق ډېر دی په بوتل او په لوټه کې فرق ډېر دی په بوتل او په لوټه کې پیون بد د کمبل ښکاري په لټه کې او بیا کږه وږه تر سره پورې خېږي بیا کږه وږه تر سره پورې خېږي لاندې خښته چې کږه شي په چټه کې او دا رکیب ته په حیا سکار نشته دا رکیب ته په حیا سکار نشته سم به نشي که ځوړند دی پوټه کې بے وفا نه د وفا په تمه ناسې بے وفا نه د وفا په تمه ناسې دا انار خوندونه ګورې په مالټه کې او ما ویل جوړ شي څوک جینۍ ده را روانه ما ویل جوړ څوک جینۍ ده را روانه هلک وخته په ژړه لوپټه کې ډېر ښه ډېر ښه یو ځل بیا شرمین صاحب بیا ورته ووایه ما ویل جوړ څوک جینۍ ده را روانه دا د دې زمانې خبره ده ما ویل جوړ څوک جینۍ ده را روانه هلک وخته په ژړه لوپټه کې او بې وفا اشنا لار نه اخلي وصاله بې وفا اشنا لار نه اخلي وصاله که د زړه نه ورته جوړه پراټه کې مهرباني مهرباني داسې کار دی په دې پارک کې یو دوه ګاډي ولاړ دي بې ځایه چې د ګاډي نمبر دی 2808 او 4449 تاسو کې چې چا دا ګاډي وي مهرباني وکړئ هلته لټ شئ او دغه ګاډي لږ سیټ ته کړئ چې لار کولو شي 2808 4449 نمبر دی دوه ګاډو
اوس مخ پړوان دی مشاعره بوزو زمونږ یو ډېر خوږ دروند شخصیت چې اسلام آباد نم راغوښتی دی خصوصا د دې پروګرام دپاره او په دې وجه هم راغوښتی دی چې دی د مردان باشنده دی او په اسلام آباد کې پاتې کېږي یو سینیر صحافي هم پاتې شوی دی شاعر دی ادیب دی کالم نگار دی محترم اکرم نازی سے تخواست کوم چې راشي او تاسو ته خپل کلام ډالۍ کړي اکرم نازی سے د لاسونو په پړکا کې د هغه ځای نه راغلی مېلمه دی ډیره مننه صفدررسید صاحب چونکې ترتیب ملګرو جوړ کړی و چاته د غزل لپاره چاته د نظم لپاره نو ما ته وویل چې تاسو پکې یو روماني غزل ووایه نو زه به د غزل ووایم د غزل نه وړاندې یو څو شعرونه څو ځله مې ویستلې زړه نه تنګ په دروازه څو ځله مې ویستلې زړه نه تنګ په دروازه ولاړ دی راته بیا هغه ملنګ په دروازه او پټکانه غرمه چې د تمبو سورو کې ګورې پټکانه غرمه چې د تمبو سورو کې ګورې یو ورځ به مې نیلام شي نام و ننګ په دروازه او سرور شو راته خپل حسن له کوره مې وباسي سرور شو راته خپل حسن له کوره مې وباسي جوړ شوی راته بیا د کلي جنګ په دروازه او دا زړه چې مې نازي دا زړه چې مې نازي نن په یو ځای نه ټیکاویږي رانوسي چا دمګړي تور لونګ په دروازه غزل درته وایم هسې راتم وایه راځي راځي هسې راتم وایه راځي راځي بس که سیالل مې په زړګي راځي هسې راتم وایه راځي راځي ستا د ننګو خواږه پې پاتې دي 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 زکا خو مې شونډو لمېږي راځي زکا خو مې شونډو لمېږي راځي مور در باندې بیا نظر مات کړی دی 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 بوی در ناشنا تسپیلنی راځي بوی در ناشنا تسپیلنی راځي بیاي په ګودر کې محفل ګرم کو 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 بیاي आवाज نا د منګی راځي بیاي आवाज نا د منګی راځي بس کچا کلمه په زړګي راځي حسرات مو یا راځي راځي زسرا جدای به پور کړې 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 خلک وې پدبان دې مرګی راځي خلک وې پدبان دې مرګی راځي بس پدړګی راځي حسرات مو یا راځي راځي څنګه په دیوال راوچت شوا
څنګه چې خبر شوه چې نازي راځي څنګه چې خبر شوه چې نازي راځي بس کتیا ډلې مې په زړګي راځي حسرات موایا راځي راځي حسرات موایا راځي راځي حسرات موایا راځي راځي